درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند واخان میرپال وایي چې د کابینې د 1400 مالي کال لپاره د ملي بودیجې درېیمه مسوده له تغییراتو سره تصویب کړه. میرپال وایي هیله لري چې د 1400 مالي کال ملي بودیجه درېیمه مسوده د ملي شورا لخوا تصویب شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي د افغانستان په زندانونو کې لا هم بندیان شکنجه کیږي. یوناما په دې اړه په خپل راپور کې زیاته کړې چې د هیواد په کچه زندانیان تر ټولو زیات د کندهار په زندان کې شکنجه شوي. د افغانستان د صرافانو سراسري اتحادیه په ټول هیواد کې د کار بندیز اعلان وکړ. د صرافانو اتحادیه د افغانستان بانک اړوند نوي تصامیم د خپل کار په زیان بللي او د تغییر غوښتنه یې کړې ده. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ ولایت پر شلتن ولسوالۍ د یو شمېر او نورو سیمو د پاکستاني پوځیانو راکټي بریدونه غندلي. دا د افغانستان د ملي حاکمیت نقض بللی او د بندېدو غوښتنه یې کړې ده.